دا زمونږ څلورم نشست دی. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د دین د زده کړې، او الله سبحانه وتعالی بیا موږ له توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو. په آخرني درس کې موږ دا مسله بیانوله چې یو سړی میقات ته ورسي نو څه به کوي، او بیا د حج هغه درې انساک تمتع او قران او افراد د هغې تفصیل موږ بیان کړی او کوم یو پکې غوره دی. بیا د هغې نه بعد هغه کارونه موږ بیان کړي چې هغه په دې احرام کې د احرام د لاسه حرام شي او هغه کارونه ته نشي کولی بیا هغه موږ بیان کړو. او که یو سړی چېرته په دې کار کې واقع شي او دغه کار ته وشي نو دی به څه کوي او د دې څه جرمانه ده او د دې څه فدیه ده، دغه موږ بیان کړی وو. دا مسلې یادې ساتل پکاري، خصوصا هغه خبرې چې د هغې د لاسه په تا باندې فدیه راځي او یا در باندې دم راځي. بعضو کسانو افراد کړی دی، بعضو تفرید کړی، او بعض وایي چې نه هېڅ هم نشته، څه کوې کوه، او بعض چې معمولي خوځېږي په تا باندې دم دی. دا ټولې جهالت خبرې، او دې بعضو خلکو خو د دې دم نه ګپ جوړ کړی، معمولي خبره په ده باندې دم واوړېد، او دې بعضو ته تجارت جوړ کړی والعیاذ بالله. نو په دې خبرو کې ډېر احتیاط پکار دی. پخپله به تا ته مسانی، او بل دا چې بل مسلمان که چېرته تا نه تپوس وکړي نو هغه به د صحیح علم په رڼا کې جواب ورکړي. داسې نه په یو مسلمان باندې دم نه وي او ته پې دم راولي، یا دم پې وي او ته ورته دم په تا باندې نشته. نو احتیاط ډېر پکار دی په دې مسلو کې. الله سبحانه وتعالی دې پې موږ پوه وکړي. د دې نه مخکې چې زه تاسو ته بعض هغه کارونه ذکر کړم چې هغه په احرام کې روا دي، او د کم علمۍ د لاسه د بعضو خلکو په ذهن کې دا کارونه ناروا دي. یوه مسله هغه دا ده چې د احرام دپاره خاص مونځ نشته. د عوام چې کله احرام بدل کړي نو بیا ځي لازم 2 رکعته مونځ کوي، نو په دې باندې څه دلیل نشته، او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. که څوک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله احرام واچو په ذوالحلیفه کې نو په هغه ټیم کې مونځ کړی و، نو هغه فرض مونځ و د ماسپښین. نو موږ هم دا وایو چې کله ته میقات ته ورسې او د مانځه ټیم وي نو د مانځه ته صبر وکړه، مونځ وکړه، بیا احرام واچوه، او صحیح ده. خو احرام اچول او بیا د هغې دپاره خاص 2 رکعته کول د دې په شریعت کې څه ثبوت نشته. که څوک دا وایي چې دا مسله ما نه وي واورېده نو تعجب مه کوه، شکر ادا که. دا بعض کسان چې مسله واوري بیا هغه مسله رد کړي، په کار خدای چې څه وکړي، شکر وباسي د الله چې الله ما ته نوې مسلې زده کړې. دوی نه ما خو نه اورېدلې، ته به وایې چې دا داسې شیخ الاسلام ابن تیمیه دی، که ده ته یو مسله نه یاده یا به نه وي په قرآن او حدیث کې. خو غلطه وستا مسله اوس د صحیح معلومه شو،
په صحیح باندې عمل کوه. پلاني مولوي صاحب هم راغلی عمرې له او پلانی هم راغلی او پلانی حج له راغلی هغه هم کړي وو. ګوره دین داسې د چا ټیکه نه ده او نه د چا میراث دی چې هغه پکې څه کوي به. دین چې دی دا قال الله وقال الرسول دی، څه چې الله وایي او څه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا دین دی. نو که چا د دې موافق کار وکړو ډېره ښه، که چا د دې مخالف کار وکړو په باندې به رد وکړو چې کار یې څه دی غلط دی. نو بعض عوام دا وایي ما ته یو کس دا ویلي وایي دغه ځای کې دا جوماتونه ولې جوړ کړي بیا. نو دا جوماتونه خو حکومت جوړ کړي دې دپاره چې خلک ډېر ځي راځي، نو که د فرض مانځه وخت وي دلته یې دا لمونځونه کوي. بله دا که یو سړی چې د احرام د اچولو نه بعد 2 رکعته کوي د اودس هغه سنت چې کوم دي، نو خو دغه کولی شي دغه جومات کې. خو بیا هم ما دې خبرې ته اشاره کړې وه چې یو سړی ټول عمر کې د اودس ته 2 رکعته نه دي کړی او په دغه ورځ یې کوي، نو بیا هم د دې کار نه څه بین راځي. بین ته دا راځي چې بیا هم خاص عقیده شتي چې دا 2 رکعته د احرام سره تعلق ساتي. خو اوس یو سړی دی د هغه عام عادت دا دی چې کله اودس وکړي نو بیا پسې 2 رکعته کوي. په دغه ورځ چې د احرام واچو ولاړ 2 رکعته یې وکړو. ولې دې وکړو؟ وایي دا خو زه کوم اودس نه بعد 2 رکعته دا سنت طریقه ده، خو صحیح ده، د دې دا کار صحیح دی. بله مسله پرون ما دا خبره ذکر کړې وه چې دا ناروا کارونه په احرام کې چې کوم دي محظورات الاحرام که دا څوک وکړي نو دی به څه کوي. پای کې یوه خبره موږ دا ذکر کړې وه که تحلل اول او تحلل اول او تحلل ثاني تفصیل ما بیان کړو که نه کوم ته چې نه الله دې مل شي راوي. نو زه به اوس په دې درس کې داسې وایم تحلل اول او تحلل ثاني. بعض به زما دې مخ ته ګوري چې دې کوم الفاظ وایي، خو ما دې تفصیل کړی. د تحلل اول نه مخکې که چا د ښځې سره کوروالی وکړو څه ما ذکر کړي حج فاسد شو، پوره کوي به اقبال علی بل کله به کوي. خو مسله دا پاتې شوې چې تحلل اول نه وروسته او د تحلل ثاني نه مخکې کوروالی وکړي. دا پاتې و که نه پاتې؟ دا پاتې شوی. یو سړی دی د اختر په ورځ شیطان وویشتو ویښته یې لرې کړو. قرباني دې کې نه راځي چې قرباني په دې افراد کې نشته، نو قرباني دا مسله جدا ده. خو په دې 3 کارونو کې د اختر په ورځ 3 کارونه د ټولو دپاره دي. هر یو حج چې کې شیطان ویشته، ویښته لرې کول او څه شی طواف زیارت، دا په ټولو دی. په دې 3 کې چې 2 وکړو نو تا تحلل اول وکړو. یو سړی دی شیطان یې وویشتو او بیا یې ویښته لرې کړو، دې کم تحلل یې وکړو؟ اول. اوس د ده دپاره هر څه حلال شو سوای د ښځې نه. ښځه اوس هم د ده دپاره حرامه ده. لاړ طواف افاظه وکړه، طواف زیارت یې وکړو، صفا مروه ورسره وکړه، اوس د ده دپاره هر څه حلال شو. اوس که دی د ښځې سره کوروالی کوي هم کولی شي. خو یو سړی دی شیطان یې وویشتو او بیا یې ویښته واړه کړو، احرام یې کوله وکړو، طواف یې نه وکړه، ښځې سره یې کوروالی وکړو، دم جاښه جوړه کړه که اوس به څه کوي؟ نو بیا الله دې مل شه چې کله د بې علمه مفتیانو په منځ کې پساو شي. ایو ما ته ټلیفون کړو په حج کې چې ما پاکستان ته ټلیفون وکړو یو مفتي ته چې ما نه دا کار شوی، نو هغه راته وایي چې ښځه د باندې طلاقه ده. ما سوچ کوو چې د محظورات الاحرام کې به ټولو نه سخته مسله دغه ده د تحلل اول نه مخکې ښځې سره کوروالی کول. دا سخته مسله او د دې جرمانه هم سخته ده. خو چې دا جرمانه ګوره په کم محظور کې ده چې ښځه بې طلاقه شو. غریب ډېر سخت خفه و، دا به څه کي او دا به څنګه کي.
ما تا چاته ټلیفون او غټ مولا و ما دا ټکې مو وایه غټ مولا و ته غټ مولا څه پېژنې غټ مولا پېژني عالم پېژني چې دا غټ دی که وړوکی دی عوام به او غټ مولا دی وایي ته به څه پوهېږي غټه وړوکي ته په دې پوهېږي چې دا عالم تکړه او دا نه یې تکړه نه پوهېږي په دې باندې عالم پوهېږي چې دا عالم تکړه او دا نه یې تکړه دا بعض عوام چې خپلو کې کښېني پلانې عالم د پلاني نه تکړه دی او پلانې د پلاني یې تکړه ته څه یې پوهېږي په مسلو نه زه خو به خپله جاهل یم جاهل څنګه فیصله کوي چې دا تکړه یې که دا کمزور دی بیا علما جواب ورکوه مسلې الغرض ما دا وي چې الله دې مل شه چې کله داسې مفتیان په منځ کې پساو شي چې هغه د باندې ښځه هم طلاقه کړي نه تحلل اول شوی دی تحلل ثاني نه مخکې یو سړي د ښځې سره کوروالی وکړو نو حج نه فاسدېږي اولنۍ مسله حج نه فاسدېږي دویمه مسله ګډ بالالۍ د مکې په غریبانو به تقسیموي ګډ بالالۍ مکې په غریبانانو به تقسیموي د ده دا مسله لږه اسانه ده نو ځکه پې اوښ نشتي هلته دا دوه کارونه یې کړي دي که نه شیطان یې وویشته دی ویښته یې لرې کړي ځکه ورسره لږه اسانتیا ده درېیمه خبره بعض علما دې له ترجیح ورکوي او احتیاط هم دې کې دی چې لاړ دي شي د اوس طواف یې پاتې دی که نه لاړ دي شي احرام دې بیا واچوي او بیا به راشي او طواف به وکړي وایي د دې درسه د احرام فاسد شو څه شی فاسد شو احرام یې فاسد شو حج نه دی فاسد شي احرام فاسد شو بعض علما دا مسله بیانوي والعلم عند الله په دې ورسېدی که نه ښه اوس دې نه بعد راځو هغه مسایلو له چې هغه روا دي په احرام کې او د کم علمۍ د لاسه بعض خلک وایي دا ناروا دي احرام دا لنګ چې کوم دی دا تړل په پټې سره دا پټه چې نن سبا راځي دا په هغې باندې تړل چې نه خویږي او نه کولاوي نو دا بعض وایي دې پټه کې بخۍ ده ځکه وایي دا ناروا دی پرون ما یو مسله ذکر کړې ده ورسته یاده هغه ګنډلی شوی شی ناروا دی چې هغه د وندام دپاره جوړ شوی دا نه چې هر شي کې بخۍ دا ناروا دی دلته بله مسله نن سبا هغه احرامونه راوتي دي هغه ربړ پکې لګېدلی او ګنډلی شوی بني لاندې دې استعمالول هم روا دي او ډېر ښه شی دی ما به خپله استعمال کړی او ډېر سکون پکې انسان ته ازاد ومي او بل دا چې د سایز مطابق په تا باندې راځي ځکه چې هغې کې صحیح هغې کې ربړ لګېدلی نو نه دا تا ناروا کار وکړه او ګنډلی شي نه بیا ښه خبره شو چې دا سره اندام دپاره خو نه یې ګنډلی شوی یو اندام دپاره چې دې نه مانه راغلی ګوره رسول صلی وسلم نه چې کله تپوس وشو چې څه ناروا دي څه روا دي نو هغه بیان کړو کوم چې ناروا دي تپوس یې وشو که نه پرون ما هغه حدیث ذکر کړی چې یو کس راغی یا رسول الله د احرام په حالات کې موږ به څه کوو رسول صلی الله هغه ذکر کړو کوم چې به نه کوې ولې ځکه دغه لږ دي او اجازت ته ډېرو دی نو دی ورته ووایي پرتوګ به نه استعمالوې لنګ به نه استعمالوې کمیس به نه استعمالوې پرتوګ به نه استعمالوې پټکې به نه استعمالوې او کمیس به نه استعمالوې ټوپۍ به نه استعمالوې دی ورته وي دی ورته نه دي ویلي چې هر شی چې بخۍ پکې هغه به نه استعمال او که داسې وې نو خو بیا به یې لنډ ویلی وې چې هر شي کې چې بخۍ هغه مه استعماله خو دی ونه وي دلته دا مسله ده بعض کسان هغه ستن غونته کېږدي په احرام کې چې دا بره احرام صادر دا نه خویږي نه دا روا کار دی دا ناروا نه دي دغه شان ګړۍ په لاس کول او ګوتۍ په لاس کول په احرام کې او تورې چشمې په سترګو کول دې دپاره چې د نور نه پې بچي دا ټول روا دي دا ټول روا کارونه یې دغه شان احرام انزل دا هم مسله
احرام انزل اوس ته لاړې حج له یا عمرې له او احرام دې څخه شوی دی وایي زه د احرام وینځم وینځه یو فایده د ذکر کومه د دې عوامو دا مطلب دی چې د احرام نه وته دې ته وایي چې ته احرام کولا وکړي احرام نه وته څه ته وایي احرام کولا وکړي خو اوس یو سړی دی او دسمات یې له ورغې او بغیر د احرام د کولا وهلو نه او دسمات یې نشي کولی دا که احرام کولا وکړو نو دغه عوام به ورته څه وایي تا دم دی احرام نه وتی ته د احرام په منځ کې احرام په دوران کې لامبل جایز دي د هغې لپاره به هم احرام کولاوی که نه به احرام نه پاسه به لامبي احرام به کولاوی د احرام نه وته دې ته نه وایي چې تا د احرام هغه پټه کولاو کړه غوټه دې کولاو کړه احرام کولاو شو او بس دې ووتو نه داسې وخت کې احرام کولا وهل د څه دي دا جایز دي احرام بدلول یو سړی دی احرام یې څخه شوی غزاري کو بل یې راواغېستو هغه یې واچو دا هم روا دي ښه یو سړی دی احرام یې د بل چا راواغېستو څه وایي زموږ خلک نه کېږي چې یو بیر استعمال شي نو دا ختم شو بیا به یې غزاري او چې یو استعمال کړي نو بل نشي استعمالولی دا کمزوري خبره او بعض دا و چې احرام دې نه ینځلی لکه یو پیر دې استعمال کو بیا دې وی نه ینځو او اوس بیا چې دا ناروا ده نه دا هم کمزوري خبره دا دین الحمدلله آسان دی خو موږ یې څه کړی دی ګران کړی او دا الله آسان کړی دی د الله پیغمبر دا مسله موږ ته بیان کړې ده چې موږ یې د ځان نه پکې لګیا یو وایو کوم ځای کې چې سختي راغلې هلته وایو د احرام په حالت کې دې څوک ووایي که نه چې زه ویښته واړه کړه څوک ویلی شي نشي ویلی دغې شریعت ویلی نشي کولی خو چې یو کار شریعت نه دی ویلی موږ ته پابندي نه دی ښودی به موږ نو ولې موږ په ځان باندې پابندي لګو ښه دغه شان بله مسله که یو سړی سر ګروي او د سر نه یې ویښته ولیږي نو دې د لاس هم څه نشتي یو سړی دی سامان یې راوچت کړی دی او په سر له پاسه یې ښودی مقصد سر پټول نه دي خو سامان یې پې کېښودو په دې څه شتي نه په دم څه نشتي یو فایدهمنه مسله ته بیان کړمه احرام سره د وینې د وتو د سره تعلق نشتی د سره او دا به اکثر ملګري اول پې راوړي ځکه چې اکثر تپوسونه چې موږ نه کېږي هغه دا دی روان وخت به مې ولګېده وینه ترې ووته روان وخت به مې ولګېده وینه ترې ووته روان ملاس مې ولګېده وینه ترې ووته دم شتي که نه او دم شتي به تا دوه راولوي دې خوا یې راولوي اسانه خبره د حدیثونو چې څومره ذخیره ده دا نه دي ثابت په صحیح حدیث کې چې رسول صلی ویلي چې د احرام په دوران کې د چا نه وینه ووته په ده باندې دم دی بلکې ناشنا روایت ته بیان کوم هغه دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د حج په دوران کې ښکر لګول وینه چې وباسي د سر نه د احرام په حالت کې وینه ویستې ده په خپله دا قصدن عمدن ده دا سوي ضرور نه دی قصدن عمدن رسول الله وسلم چې حجامه کړې ده او د سر نه وینه ویستې ده د احرام په دوران کې نو دا مسله که علماء بیانې که عوام بیانې خو دا کمزوري مسله ده چې د وینې وتو سره دم لازمیږي وینه که دې قصدن ویسته او که چېرته تا نه غوښته زخمي شوي د غاښ نه د لاس نه د خپې نه د هر ځینې چې وینه ووته په دې هېڅ هم نه راځي په تا او حج او عمره دې صحیح دي ما ته یو ملګري ما که دا قصه تاسو ذکر کړی و یو ملګري ماله نمبر راکو د خپل پلار چې هغه حج ته راغلی دی وایي دی به تا نه تپوسونه کوي د نمبر یې ځان سره سیو که نو بیا ورته تاسو جواب ورکوي ما صحیح ده ووایه ورته زما نمبر وله ورکړه هغه بوډا بوډۍ چې راغلي نو هغوی به ما ته ټلیفون وکړو څنګه چې راغلي وی زمونږ سره یو مولوي صاحب راغلی د پاکستان نه دی راځي حاجیانو سره یو راځي
او هغه زموږ نه د یو کس نه 500 ریاله راواغېست. ولې لکه نو ما کېدای شي دا ستاسو د کوم دغه کې تاسو راغلي دا به د هغوی څه ترتیب وي پیسې به تاسو پاتې یاست. نه دا د دم پیسې دي. تاسو خو راحت شروع کړی نه دم څنګه په تاسو واوړي. وی هغه وایي چې تاسو جاهلان یې په تاسو به لازم وړي نو د اول نه یې راکړي. ځکه تاسو ډېر پوه کړم خو یو ځای کې به خطا کېږئ نو چې مطمئن حج وکړئ نو پیسې راوباسئ نو یې ما 1000 ریاله ورکړو. 500 د هغه او 500 د هغه بوډۍ یې ورکړي. دا اوس دا هم علم دی او دا به مو زه د الله نه یېرېږم. د مسلمانانو د عوامو مالونه پالتو لګول د هغوی پیسې خرابول الله دې داسې حالاتو نه موږ ساتي. یو بل خبر هغه دا د ساتئ چې د احرام په حالت کې خو پرون موږ ووایو چې ښکار نشي کولی او بل حرم کې دننه بیا نشي کولی. خو دومره ده چې هغه ځناور مړ کولی شي چې تا ته نقصان رسوي لکه مار شو، منګک شو، سپی شو، په تا باندې حمله کړه نو داسې مؤذي ځناور چې تا ته نقصان در رسوي دا د احرام په حالت کې وجلی شي او په حرم کې هم وجلی شي. د هغې نه بعد راځو د عمرې طریقې له. خو د عمرې د طریقې نه مخکې ارکان او واجبات د حج او د عمرې. یو سړی به دا وایي چې په رکن او په واجب کې څه فرق دی. ما ته څوک دا فرق بیانولی شي؟ حاصل د جواب د دا دی چې رکن داسې شی دی چې د دې ځای بل څه شی نشي نیوی او د واجب دپاره داسې څه طریقه کیدی شي چې هغه ځای پرې ډک شي او هغه دم دی. څه دی؟ دم. یو سړی دی راغی تپوس یې وکړو وی ما طواف افاظه نه ده کړې او طواف افاظه رکن دی په حج کې. په دم باندې کار کی نه لازم به ځي او دا طواف به کوي چې څو پورې طواف نه یې کړی حج نه کېږي. ښه یو سړی راغی تپوس یې وکړو چې ما مزدلفه کې شپه نه ده تېره کړې قصدن عمدن واجب یې پرېښودو نو موږ وایو په تا باندې څه دی؟ دم دی. دا فرق دی په رکن او په واجب کې. نو چې ارکان او واجبات موږ ذکر کړو د دې نه علاوه چې به کوم کارونه هغه به سنت وي او سنتو پرېښودو باندې ثواب دې کم شو د ثواب موقع نه لاړه خو نور څه کمی په حج کې نه راځي او نه په عمره کې. ارکان د حج 4 دي او واجبات یې 7 دي او دا یې ساتئ درس په آخره کې کېدی شي زه یو ملګري ته ووایم ګوره ارکان د حج 4 دي واجبات یې 7 دي. اولنی رکن احرام خو احرام واجب هم دی احرام رکن هم دی. دې فرق کې لږ ذهن ویښ ساتئ. احرام رکن دا دی نیت کول د دې چې زه په دې عبادت کې ننوتم دا رکن دی. دلته د احرام نه مطلب دا دی نو دا رکن دی. دویم رکن طواف افاظه یا طواف زیارت ورته ویل کېږي کوم چې د اختر په ورځ کې. دریم رکن صفا مروه د حج او 4م رکن په عرفات کې ودرېده. دا چې دنه پاتې شو د دې ځای نه نیوی کېږي. خو صرف دومره ده یو سړي دا ووایي چې ما دا نیت نه وکړه چې زه په حج کې ننوځم ده خو د هر څه نه لاس انځلي څه پکې کېږي تاسو ته وایم ونه شو بلکل څه متبادل طریقې شتي
متبادل څه طریقه روان کال دې بل وکړي د متبادل نه روان کال دې بل وکړي دې کې څه نه کېږي. ښه یو سړی راغی تا ته وی زما صفا مروه سعی پاتې شوې ده د حج څه لارې ده حج به بیا کوي نه دغه صفا مروه دې بیا وکړي لاړ دي شو دا دې وکړي دغه شانتې طواف پاتې شوی. ښه یو سړی راغی ما نه په عرفات کې ودرېده پاتې شي روان کال بل حج وکړه ځکه چې عرفات بیا نه راشي. ښه واجبات ودي احرام د لنګ او صادر د میقات نه اچول مته څه کنه یو احرام واجب دی بل احرام څه دی رکن دی رکن دغه نیت دی او دا احرام د لنګ او صادر اچول د میقات نه یا د میقات ته خوانه هغه مسلې موږ مخکې ذکر کړي دا واجب دی. دویم واجب په عرفات کې ودرېده د نور د ډوبېدو پورې په دې ما څوک لږ پوه کړي ما نه خفه نه شي که زه دې مسله کې لږ تفصیل کوم ستاسو د پوه کولو لپاره یې کوم. په دې ما څوک پوه کړي چې موږ وایو چې عرفات کې ودرېده رکن دی او عرفات کې ودرېده نور ډوبېدو پورې واجب دي دې دواړو کې څه فرق شو؟ واجب دی. یو سړی راغی تپوس یې وکړو زموږ نه وایي زه عرفات ته تللی وم پاو ساتله او بیا لاړم نو په دې څه دي په ده باندې دم دی واجب ترې پاتې شي خو حج صحیح دی. ښه یو سړی راغی او دا وایي چې عرفات ته بلکل تللی دی د نه رکن پاتې دی دا فرق یاد ساتئ دی کې عرفات ته چې ورننوتې نور د ډوبېدو نه مخکې نشي وتی او چې ووتې واجب کار دی پرېښه دا سویم واجب شو. دویم دریم په مینا کې ایام التشریق دا شپې تېرول دا واجب دي د یولسمې شپه دولسمې شپه او دیارلسمې شپه که پاتې کېږي هغې دا واجب دي. ښه څلورم په مزدلفه کې شپه تېرول د نیمې شپې پورې تسری واجب دي. د نیمې نه اخوا چې کوم معذوره خلک دي زنانه ماشومانان بوډاګان یا ضرورت دی هغوی وتی شي دا نور به سحر پورې هلته پاتې کېږي او دې مسلې تفصیل به انشاءالله کله چې د حج طریقه بیانو بای کې به ته وکړو. پنځم واجب شیطانان ویشته په ترتیب سره ترتیب څه دی په اوله ورځ باندې یو جمره ده غټه په دویمه ورځ خو ترتیب یې څه دی وړوکې جمره بیا منځنۍ بیا غټه او چې زموږ د عوامو په اصطلاح کې نو وړوکی شیطان او منځنی شیطان او بیا دوی هغه پلار چې د غټ شیطان بیا هغه دی دا د عوامو اصطلاح دي ته شیطان وي حالانکې دغه ځای کې شیطان نشتی. دا مسله به انشاءالله زه چې کله د حج طریقه تاسو ته بیانوم او په دې کې بعض عجایبات او غرایبات چې کوم ما په خپلو سترګو لیدلي هغه به راته بیان کړم چې دغه ځای کې زموږ د ځوانان څومره زور وباسي په دغه ګټه باندې کوم چې سعودي عرب ملک جوړه کړې ده. ښه څو شو ده پنځه. شپږم ویښته واړه کول یا خریل او دا مسله به مخکې راشي چې کوم یې وغوړئ. اووم رخصتي طواف دا اووه واجبات شو او څلور څه شو ارکان. د دې نه علاوه چې څه دي هغه څه شو سنت شو. مثال د دې نه علاوه ماله مثال لکه حج تاسو کړی حج خو به تاسو کړی که نه کم مینا ته تلل اولنۍ ورځ مینا ته تلل اتمه ورځ د سنت شو ځکه چې نه په ارکانو کې راله نه په واجباتو کې. د عرفات هغه شپه سحر له عرفات ته هغه شپه په مینا کې تېرول دا څه شو سنت شو. بل دیارلسمې ورځې ته پاتې کېده کېدی شي دې کې راشي
نه هغه جدا مسله ده، د مانځه مسله جدا ده. ورځ سنت دي، شپې واجب شي. نه دا داسې پوخ دغه نه ها، ذکر او اذکار کول، دعاګانې غوښته، قرآن تلاوت کول، دا ټول به څه کې رالو؟ سنتو کې، واجباتو کې نه دي. ښه اوس راځو عمرې له. د عمرې ارکان دا درې دي او واجبات یې دوه دي. اولنی رکن د عمرې احرام. څه مطلب د احرام؟ نیت. دویم طواف او دریم صفا مروه. دا درې ارکان دي. واجبات ویښته واړه کول او احرام د لنګ او صادر د میقات نه تړل، او دین علاوه چې څه دي هغه څه شو؟ هغه سنت شو. دا ګورې اهمه مسله که تاسو ته دا یاد و، حج او عمره به ته ډېر اسانه شي. تا ته په خپله اندازه لګي دا کوم کار چې ما نه پاتې شوی دی دا په کومه درجه کې دی، په خپله هم ته ځان له جواب ورکولی شي. او دا علما چې کوم دي، کومو ته چې دا مسریه دي، دوی د مور په خېټه کې نه دي یادې کړي، خو دغه شان مجلسونو کې ناست دي او یادې کړي. او الحمدلله موږ هغه مسلې عوامو ته بیانو چې هغه اکثر علما په مدرسو کې او په جامعو کې او په یونیورسټو کې بیانوي، او موږ یې تاسو ته بیانوو په واضح انداز باندې. نو دې نه یادول دا غټ نقصان دی، نه یادول د دې دا غټ نقصان دی. زه د الله په توفیق سره دا خبره تاسو ته کومه، دا دوره چې کومه شروع کړې موږ مبارکه دوره، د اول نه د اخره پورې پکې څوک کېناستو، دا مسلې یادې کړي او دې دورې نه فارغه شو. د ده سره د حج او عمرې مبارکې ښه کافي علم شته، او که نور هېڅ نه خپله حج او عمره به ښه په رڼا کې کوي، ښه په رڼا کې به خپل حج او عمره کوي. او چې کومه سینه شي د برکت دپاره، نو هغوی صحیح ده د مجلس برکت وګټو، خو نور فایده ورته ونه شوه. ښه د دې نه بعد راځو د عمرې طریقې له. عمره به څه طریقه کې؟ د دې نه مخکې چې د عمرې طریقه شروع کړو، دا مسله یاده ساتئ چې عمره یو خو یو سړی صرف عمرې له ځي، دا خو د هغه مسله شو. او دویمه دا د هغه چا دپاره شوه چې کوم حج کوي، حج تمتع. ځکه چې په حج تمتع کې عمره جدا ده د څه نه؟ د حج نه. ښه یو سړی دی حج قران کوي یا حج افراد کوي، او لاړ حرم ته او طواف یې مو کو او صفا مروه یې مو کړه، ده دا عمره وکړه؟ دا خو عمره نه ده. نو دا څه شو؟ طواف قدوم. طواف قدوم دا سنت دی د چا دپاره؟ افراد والا او قران والا. دا صفا مروه چې وکړه، دا د هغه صفا مروه وکړه کومه چې د حج رکن دی. نو اوس چې دی د اختر په ورځ طواف کوي، طواف حفاظت، طواف زیارت، نو د هغې سره به صفا مروه نه کوي. په دې ورځ دی کې بیا بیان کوم. پوه شوئ به تاسو؟ کوم چې غلي ناست یو خود تمتع والا دی، دی به لازم طواف هم کوي، صفا مروه کوي، د عمره جدا ده. قران او افراد والا لاړ وی ما سره ټیم شتي، زه هم طواف کوم، زه هم صفا مروه کوم. موږ وایو صحیح ده، ستا دا طواف قدوم دې ته ویل کېږي، یعنی د راتلو طواف، مکې ته د ورننوتو طواف، دا سنت دی، دا نه شمارېږي. سړی دا وایي چې دا به وکړم دلته یو هلته به دې زور وځي، کوم ځای کې به زور وځي؟ طواف حفاظه به راباندې بیانوي. زموږ د یو ملګری دی، عالم دی د پنجاب، الله دې حفاظت وکړي، ډېر تکړه عالم دی. نو هغه سره مفتی دی، تپوسونه ترې ډېر کېږي. نو ما ته وي یو زنانه رانه تپوس کړو، د روژې کې را سره لېږي. وی یو زنانه رانه تپوس وکړو چې شیخ زه په دې ټول کال کې د رمضان نه علاوه ډېر روژې نیسم نفلي، نو که زه هغه روژې شمار کمه او د دې رمضان دا ونه نیسم، نو دا به صحیح لکه هغه کار به دلته وکړي که نه؟ لکه یو سړی دی په کال کې 10 روژې نیولي، دلته به څو کمې کړي؟ 10 به کمې کړي د میاشت. نو دا که زه دا مطلب چې طواف قدوم به وکړم، نو بل طواف به رانه ختم شي، هغه نه ختمېږي. د دې صفا مروه د لاسه د نه هغه صفا مروه ختمېږي. نو چې دا مسله ګوره ستاسو ذهن کې
کله چې عمرې له ځې موږ هغه مسله ټوله بیان کړه پرون چې څه به کوې څه به نه کوې ټوله بیان شوه په لاره به څه کوې هغه موږ پرون بیانه کړه مسجد حرام ته ورسېدې مسجد حرام دا دغه جومات ته وایي کوم چې د کعبې سره خوا کې دی او یا د بعضو علماو په اصطلاح کې د حرم حدودو ته مسجد حرام وایي خو بعض وایي په حرم کې به ناستي او منزل رواني د عوام ته د چېرته ځي مکې ته ځم چېرته ځي مکې ته دا عامه خبره نو مکه کې خو ته ناستي داسې ووایه چېرته ځم حرم ته ځم یا مسجد حرام ته ځم دا یو فایده ده عوام اکثر دا ټکې وایي زه مکې ته روان یم وایي نو دوی چې جومات ته مکه وایي نه مکه دغه علاقې ته وایي بیا په هغه علاقه کې دا حرم دی کله چې حرم ته لاړې مسجد حرام ته نو دې ته د ننوتو طریقه هم هغه ده کوم چې ته عام جومات ته ننوځې ښی خپه به مخکې کې بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك يا اللهم اغفر لي ذنوبي بعض روایتونو کې راځي اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم او بیا به لاړ شي طواف په شروع کې خو د دې نه مخکې یو بله مسله مې ذهن ته راغله یو سړی دی حرم ته ورسېدو او ستړی شوی دی عمره نشي شروع کولی وایي زه یو څو ګنټې خوب کوم بیا به عمره کوم نو جایز دی ګوره دې علم کې څومره فایده ده والله العظیم زموږ د عوام غریبانه کوم سره چې علم نشته لاړ شي د خپې پړسېدلي د سفر د لاسه بیمار شوی خو ذهن کې دا خبره پرته ده چې څنګه ورسېد نو څه به شروع کې عمره به شروع کې غیر که دا غوره کار دی رسول صلی چې ننوتلی دی نو شروع یې کړې ده خو دومره اجازت په شریعت کې شتي چې ته دا لیټ کړي چې کله ورننوتې حرم ته نو طواف به شروع کې د حرم دپاره چې کله د احرام اچولی یو راشي عمرې له نو تحیة المسجد هم دغه طواف دی 2 رکعته به نه کې کوم چې عام جومات دپاره الا دا چې جومات ته حرم ته منزل دپاره لاړې یا د عام طواف دپاره ځې او هغې سره منځونه هم کې او تلاوتونه هم کې نو په هغه ټیم کې به تحیة المسجد 2 رکعته کې لاړ به شي او شروعات به د طواف د حجر اسود نه کې او حجر اسود الحجر الاسود تور کاڼی دا د جنت نه راغلی او دا ګوايي ساینسدانانو هغوی هم کړې ده په تاریخ کې داسې راځي او ما بلوز یو ویډیو کته او یو پخوانی ډاکټر انګریز هغه لیږي چې ډېره پخوانۍ خبره ده چې موږ تلي وو او د دې حجر اسود نه موږ یو دغه راوړی و یو ټوکړه د چیک کولو لپاره صرف د حجر اسود ګوره دننه ټوکړې ټوکړې شوی دی ځکه چې دا دې ځینې پټ کړی شوی و نو د هغې دلاسه دا که خیال وکړي څوک ورشي ښکلوي دننه دا قطعي دي یو کاڼی نه دی مخکې یو کاڼی و دا او هغه واقع به انشاءالله په سیرت په درسونو کې تفصیلا بیان کوم چې دا کله پټ کړی شوی ولې پټ کړی شوی بیا کله واپس راغی نو دین یو ټوکړه هغوی وړی و صرف ټیسټ کولو لپاره نو دا ګواهي دغه انګریزانو ورکړې ده چې دا کاڼی د دې دنیا نشي کېدی دا د دې دنیا کاڼی نه دی نو دا د جنت نه راغلی او حدیث کې دا راځي چې دا تک سپینو خو د آدم د بچو ګناهونو تور کړی دا ګناهګر راځي ښکلی یې که د هغې د لاسه دا څه شوی دی دا تور شوی دا حجر اسود سنت طریقه ده ګور زما دې الفاظو کې به سوچ کوئ چې کله زه ووایم سنت طریقه مطلب لازم نه دي سنت طریقه دا ده چې په دې لاس راکاږې دا ښکل کې د حجر اسود ښکل کې که دغه نه لاس پې راکاږه ښکلی که لاس پې له پاسه راکاږه او ښکلي کې دا 2مه درجه شو که د دې طاقت دې نه د لرې نه ورته اشاره وکړه بسم الله الله اکبر ورسره ووایه یا الله اکبر ووایه وځه او اشاره په یو لاس او په کم لاس په ښی لاس بعض دا چل کې دا
طریقه چې ورته نه معلوم او بعض د لرې د اشارو کې بیا هغه لاس ښکلی دا ته څه شي ښکلی هغه ځای کې چې ته لاس راښکوه ښکلی خو لاس دې په حجر اسود راښکو دی که دا لاس څه ښکلی نو دا غلطه طریقه ده بله حجر اسود ښکلول سنت دي او غوره طریقه ده حدیث کې دا راځي په صحیح الترغیب و ترهیب کې شتي شیخ الباني صحیح کړی قیامت په ورځ به الله د حجر اسود راولي او د ده به دوه سترګې او جبه به وي او د هر هغه چا خبره به الله ته کوي چا چې ښکل کړی او ګوهی به ورکوي خو دومره ده چې ستا د لاسه نور مسلمانان تنګ نشي ځکه چې حجر اسود ښکلول سنت دي او خلق تنګول ګناه ده نو د سنتو د لاسه چې ته په دای کې پرېنوځې په ګناه کې دا خو بیا نقصان وکړي عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو پیر روانو د حجر اسود یې ښکلو نو ډېر زورور و دا زورور سړی چې را روان وي دی نه غواړي چې چا له دیکه ورکړي او خلک دیکه کېږي باډۍ نه چې غټ سړی را روان وي که نه کله کله داسې کېږي حج او عمره کې داسې شي ما سره شي زورور سړی شاته را روان وي تا له به چې دیکه درکړي ته ورته شاته وګورې هغوی ما څه نه دي کړي د هغه باډي دي چې چا روان وي ته به خوا دې خوا کوي عمر بن خطاب زورور انسان چې کله را روان رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم یا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر عمر وی ته تکړه سړی دلته زور او ګڼه مه جوړوه د حجر اسود په خوا کې فتؤذي الضعیف کمزور ته اذیت ورکړي که چېرته زیرې ته میلاو شو ورشه ښکلي که زیرې ته میلاو نه شو فاستقبله وکبر بس مخ کوه ته الله اکبر ووایه اشاره وکړه وځه دلته بله مسله دا بعض ځوانان خصوصا د بهر ملکونه چې راغلي دوی دغه کرښه نیولې ده سیده چې کومه څه ته رسي حجر اسود ته په دغه ځای کې پراته وي سجدې لګوي دعاګانې او جړاګانې کوي دا ټول شریعت خلاف کارونه کوي او دا ټول مسلمانان تنګوي د دې به الله تپوس کوي او مخکې کوم خلک چې سعودي کې لږ وخت ډېر شوی دی هغو ته به یادي مخکې یو کرښه وه تور رخام و تور هغه داسې نیغه تلې وه دا د حجر اسود ته سیده تله نو د هغه رخام نه به د چا پلار دوی خوځولي بس دغه ځای کې به پوخ ځای نیولی حرم ته چې به راننوتو اوس به دغه پټه به پرېوتو دا خاص عقیده و چې کیدای شي د رسول صلی د زمانې نه دا پټه دغه شی دغه بیا د سعودي عرب حکومت له الله مزید طاقت ورکړي هغه رخام یې ته غیب کړو ټول سپین کړو اوس ورپسې هم بعض ګرځي چې هغه پټه کوم ځای کې وه حالانکه هغه صرف حکومت له چا مشوره ورکړې چې تاسو یو پټه سیده وباسئ نو چې دې پټې ته څوک رارسي نو هغه به تکبیر ویي او ځي به هغه دوی کله پرېښوده دي سي نو اوس یې ورته یو لیټ لګولی شین چې دا مخامخ دی دغه ته بیا دلته هم دا مسله د ساتي چې لازم نه ده چې ته به بالکل هغې ته سیده کېږي دا بعض ما لیدلي که نه داسې روانې دي لیټ ته وګوري بیا د حجر اسود ته وګوري چې ترتیب څنګه دی دا دومره سختي به کې مه کوه چې ستا زړه دا وایي چې دا ځای به برابر وي بس الله اکبر ووایه وځه دا سانتیا ده الله موږ له راکړې موږ یې په ځان باندې ګران وو بله مسله دا د عقیدې مسله ده حجر اسود نه چا له فایده ورکوي نه چا له نقصان ورکوي حجر اسود نه چا له فایده ورکوي او نه چا له نقصان ورکوي ښکلی ولې پیغمبر ښکل کړی بس عمر بن خطاب راغی د ګټې ته ودرېد دا خلک موږ ته وایي تاسو دا خبرې کوئ دا عمر بن خطاب کړې ده ودرېدو وایي ما ته پته ده چې انک حجر ته یو کاڼی نه فایده ورکولی شي نه نقصان ورکولی شي حکومت چې ته پیغمبر نه وی لیدلی که نه په دې طریقه باندې ما چېرته هم نه ښکلولې نو داسې نه چې تاسو ورشئ دا یو نیم یون خلي پورې او اکثر تی زخمي راوځي دا بیا غټ مجاهد دی زموږ په ملکونو کې بیا د صفتونه هم کېږي پلانې زخمي شوی او به دغه کې وایي زه تللی وم یو کال حج له نو هلته څه کسانو سره ملګری شومه موږ طواف له روان وو په لاره باندې نه هم پښتانه وو بس موږ یو ځای روان شو طواف دی دغه ته زه ورننوتم خو الحمدلله زه همیشه کوشش کوم چې په ارام طواف وکړم ګڼې ته او دې ته بلکل زور نه کو
الله دې کړي چې 3 ګنټو کې طواف وشي خو چې ګڼې ته دننه نه شم. وجه د هغې دا چې سړی په ارام چې ته دعا وغواړي، چې ته ذکر وکړي، چې ته تلاوت وکړي، خو دې ګڼه کې به دقه لګي داسې به ګورې دا چا ووالم او دا چا او پیزار مې چي شو او ټوپۍ مې چي شوه او احرام رانه بره چا ویوړو، دا قصې به او خولي دي او ګرمي ده په هېڅ به نه پوهېږي. دا کسان زمانه غیب شو او ما ته وي موږ ورځو نږدې مه ورځئ. ما طواف ختم کو بیا د صفا مروه طرف ته روانېدم نو دغه ځای کې دا کسان هم ناست زمزم د اوبه یې څکلې ناست شو 115 کسان زه خواله ورغلم نو د هغه یو د تندې سپین ږیری د تندې دې ځای کې شلېدلی لکه ما دا ولې نو دا دغه حجر اسود هغه ته سر ورننویستی او د شاته په دا ګڼه راغلې ده یو خی پکې ورننویستی خو دا هغوی یو دغه ګڼو یو شرف او یو دغه او الحمدلله. نو ما ګوره تا چې دا کارنامه کړې ده نو تا به نور خلک څومره تنګ کړي چې ستا د حالاتو نه هم پته لګي چې تا به د خلکو نه هم ښه دیکې ورکړي چې ته په خپله به دې حل شوی نو تاسو ګټه وکړه که نقصان هم وکړو. نو دغسې کې دیکې مه ورکوئ که موقع میلاو شوه ډېره ښه ده، میلاو نه شوه خپل طواف کوه. طواف اووه چکره دی، اووه چکره طواف دی او شروع کېږي د حجر اسود نه او ختمیږي حجر اسود باندې. حجر اسود ښکلول یا دې ته اشاره کول دا د چکر په اوله کې دي. نو بیا دا یاد ساتئ چې اووم چکر کله پوره کړي نو په آخره کې به حجر اسود نه ښکلی. ولې؟ ځکه چې د طواف د اووم چکر په اوله کې تا حجر اسود ښکل کړی دی ورته اشاره کړې ده. دا فایده هم کېدای شي ډېر ملګري اول پرې راوړي ته چې دا ختم کړي دا چکر خو ختم شو تا په اوله کې د هغې هغه اشاره کړې وه. بیا به څه چل وکړي دا ښه اوږه به ښکاره کړي طواف چې شروع کړي ښه اوږه به ښکاره کړي او دا صرف او صرف غوږو ته کولاو کوي صرف په طواف کې بس. دا به نه په صفا مروه کې اوږه ښکاره کړي نه به د حج په نورو اعمالو کې اوږه ښکاره کړي. بعضو ځوانانو به کې په میقات کې اوږه ښکاره کړي خیر مې دا غزې دغه سره رواني د دې اوږې نه پټ واوړي او دا صرف اور صرف اوږه ښکاره کول دا په طواف کې سنت او دویم سنت اولني 3 چکره لږ په تادۍ سره کول ګامونه نږدې نږدې اغسته خو زر زر اغسته خو دا په هغه حال کې چې ګڼه نه وي داسې نه ګڼه یي به نورو مسلمانانو ته تکلیف ورسي نورو مسلمانانو به ډېر خیال کړي دا ټول د الله میلمانه دي چېرته تنګ نه کړي چېرته ستا د لاسه و د تکلیف ونه رسي. په دې منځ کې چې کومه دعا درته یادوي هغه وایه او په کومه ژبه کې چې ته اسان یې هغه وایه چې کومه دعا درته یادوي او ښکلې طریقه دا ده چې په کومه ژبه کې ووایې عربۍ کې خو عربۍ کې ته یادې نه دي خپله ژبه کې تاسو ته په خپله ژبه کې ښکلې دعاګانې غواړئ خپل پلار له خپل مور له ښځې له بچو له ځان له مسلمانانو لپاره د کتاب ځان سره راغستی دا کتابونه د چې د اولني چکر دپاره دا دعا ده دویم دپاره دا دریم دا تجارتي کتابونه کوم تجارتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت چې هغه د هر چکر دپاره خاص دعا ښوولي صرف او صرف د رسول صلی الله علیه وسلم یو دعا ثابته ده رکن یمانی دا ګوټ چې دی او د حجر اسود د ګوټ د دواړو د حجر اسود نه مخکې چې کوم ګوټ راځي دی د څه وایي رکن یمانی د دې په منځ کې به رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. امام ابو داود دا روایت راوړی. دې نه علاوه چې کومه دعا درته یادې او کومه کې هغه وایه خو دا دعاګانې نشتي د هر چکر دپاره ځان او بیا په دې کې اجتماعي دعاګانې نشتي یا خیال مې کې اللهم او دا لګې وایي او دا عجمي خو په ناشنا طریقو سره بیا وایي هغه ټکیم صحیح نه وي په سري بس لګي او شاته به خلک کوم دي د دې په ځای خلک چې دوی په خپله ژبه کې دعا غوښتلی وی په ارام ښه که نه ښه خو یو یې دلته ګوره ناروا کار دا وکړو چې د هر چکر دپاره دعا خاص کړه دویم یې ناروا کار دا وکړو چې اجتماعي دعا ده دریم ناروا کار دی چې په دعا کې چغې وایي او څلورم غلط کار دی دا کوي چې په دې دعا پوهېږي نه
او نو ولا ویل ورځي ولګیا دي. ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی ما طواف کو او دغه شان څه کسان راغلي د بهر نه عجمو، هغه یو مخې ته دعاګانې وی، نور په شاته وی هغه وی اللهم اشهد اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اشهد بسیم. دا وشړی او د سماعتي نه نوځي امام ته د دعا وی، دا ذکر وی، دی په دغه ذکر د کعبې سره خوا کې بیا به زور له ما پوه کړو تاسو څه کې لیکئ طریقه هم ناروا ده او بله ذکر ما هغه شروع کړی کوم چې باتروم ته ننوتو نه مخکې خلک وایي او دوی غریبانه خبر نه چې را مونږ څه وایو، دی چې اللهم اني اعوذ بک من الخبث والخبائث دي کوم چې د غټې خبرې کتاب کې لیکلي که نه. نو دا بعض اردو کې وایي که نه وي لکیر کا فقیر، تور ټکی یې نه به یې پسې رواني، تور ټکی کتاب کې راغلي، کتاب کې خو ډېر څه راځي، خو دا بیا تلې د قرآن او حدیث په تله کې چې دا برابر دي که نه دي برابر. نو یو دا خبره شو. نو په منځ کې دعاګانې دي، په خپله ژبه کې غواړه، ښه ډېرې دعاګانې غواړه، او بله ده چې قرآن پکې هم ویلی شي. دلته نصیحت ټولو وروڼو ته او خویندو ته چې دغه ټیم کې د خبرو نه ډډه وکړئ. که بس مجدري روان به یې خوا تاسې جوړ کړی او خوا ما دا د الله د کور په خوا کې دا د خبرو ځای یو خو ضرورت راغی وکړه. بعض موبایل راویستی او دا ما یو لیدلی و د دې کعبې د دې غلاف نه تارونه ویستو. پوښتنو ما پوه کړم الله بنده دی باندې څومره خرچې کېږي، ولې دا خراب دی او به دې ته څه کې او کلي ته ټلیفون ملاو کړه ولاړم بس کعبې سره خوا کې ولاړه بس جنت ته ننوتې. عقیده نشتي، منهج نشتي، دا غریب چا پوه کړی نه دی چې دا خو ته ګوره دا څومره خرچه په دې غلاف باندې کېږي، په یو کال کې دا یو غلاف تیارېږي او ته لګیا د هغې نه تارونه وباسې خرابوي. ولې؟ نو دغه ټیم کې ټولو ته نصیحت هغه دا دی چې د موبایلو نه ځان موبایل سایلنٹ کا بس یہ بالکل بند کا او کمره کې په کمره کې تورو تیرو ته واچوه. د الله نه خو څو غټ نشتي که نه دغه ټیم کې تا سره رابطه کوي نشتي. د الله کور ته ځي ښه په ارام عبادت وکړي، بیا راشي چا ټلیفون کړی بیا ورسره وروسته خپله خبره کوه. بله مسله د کعبې دیوالونه ښکلول، د کعبې دیوالونه ښکلول دا نه دي ثابت د رسول صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه. حجر اسود ښکلول ثابت دي، په هغې لاس لګول ثابت دي، او رکن یماني د حجر اسود نه مخکې چې کوم ګوټ راځي په دې لاس راښکوده ثابت دي، بغیر د ښکلولو نه او بغیر د الله اکبر نه. او که دغه طاقت تې نه و بیا ځه، دا پکې نشي چې ودرېږي اشاره وکړي. بعض عوام تاسو خیال کړی هغې ته هم اشاره کوي، صرف دغه ځای نه. او بعض روایتونو کې د حجر اسود او د کعبې د دروازه چې ده د دې په منځ کې ودرېده او د کعبې د دیوال سره سینه لګول او دغه ځای کې دعاګانې غوښته، دا ثابت دی. او بعض روایتو کې او اثارو کې خو دا هله چې کله رش نه وي او موقع یي. دین علاوه د کعبې غلاف ښکلول، مقام ابراهیم ښکلول، د هغې لاسونه په ځان راښکوده، دا ټول بدعات او خرافات دي، ټول ناروا کارونه دي. بله مسله دلته اهمه د کیمرو نه ځان ساتئ. د څه نه؟ کیمرو نه. طواف روان دی، لایو ویډیو روانه دی طواف کې، الله اکبر دیم راغلی عبادت له پلانې صاحب او پلانې صاحب او پلانې صاحب ولاړ یو موږ صفا مروه کې، دا ما سره پلانې صاحب دی، موږ ناست یو حرم کې، دا ما سره پلانې صاحب دی، موږ لګیو جمرات ولو. دا کوم ځای عبادت دی؟ دا بعض ورته لاندې کمنټ کې لیکي وي الله یې قبول کړي. دا ته غلطه خبره کوي. ولې غلطه؟ که د الله دپاره یې کړی وی بیا دې ته خبرېده نه، خو دې دپاره کړی چې تا ته وښیي نو ته دا ولیکه لاندې ډېر مزدار ښکاري. دا خو دې دپاره کوي چې څوک یې صفت وکړي چې ته څه ښکاري، ډېر مزېدار ښکاري، او دې دپاره کړی. د الله دپاره چې کوي هغه دا چلونه کوي.
بعض په طواف کې لګي ځان ته به کیمره نیولي بیا به ځان ننګاره کړی مي چې زه نه یم خبر خو څوک لګي چې ماله ویډیو کوي ته په خپله لګي تصویران بچې تلته ودرېږه ښځې ته وایي تا خوا ودرېږه اکثر ښځې لګي دله تصویر وباسي ولاړې شرم وله نه ورسي حرم کې به ناستي موبایل به ځان ته نیولی بیا به رانږدې کې به لرې کې کړپ تصویر به وباسي لږ ساعت بعد په هوا یي په څه انټرنیټ هوا ده که فیسبوک کې چلیږي او په ټویټر کې چلیږي او په انسټاګرام کې چلیږي او په واټساپ باندې کړنګا جوړه شیجلې لګه پلانې تللی الله کور ته الله پسې تللی خو داسې قیسې دي چې تصویران چلیږي دلیل دی په دې باندې چې عمل یې خالص نه و دا زړه کېدو چې دا پکې وکړو نو دی به تا سره څه چل کوي د میقات نه به په دې تصویرانو شروع کړي واپس راتلو پورې واپس چې کلي ته راورسي هغه میلونه چې وتا چې اب هم په تصویرانو کې ویني اب هم ویني بلکې دا پرېږده ترقي شوې ده کوم میلمانه چې مبارکۍ راغلي د هغوی تصویر به هم نه شریک کړي او کېدای شي لایو ویډیو په هغه ټایم کې وچلوي دې موبایلو دې کیمرو والله چې موږ ښه بې حیا کړي د کور د ګوټ ګوټ تصویر بل ورځ مې یو کس لیدو په فیسبوک کې تصویران ورکړي زما د واده د کمرې تصویران دا ډولۍ ده د پلانې ځای په څه شو هغه دین کله ته موږ یادو بیا خو دا د علماو خبرې دین ته درکړو غیرت چی شو هغه پښتو چی شوه چې د خپل د کور د برګو به هم ستر کوو نن ستا د واده د کمرې تصویران په کوم ځای کې لګېدلي فیسبوک کې لګېدلي کوم ځای خبره شو موږ ناست یو چې ډوډۍ ته ډوډۍ خورو د پلانې ناستې د پلانې ناستې موږ کمپنۍ کې یو چې د پلانې د ما سره پلانې دا موږ دوکان کې یو پلانې ناستې او پلانې ناستې دا موږ په چکر وتو پلانې دی او پلانې دی زه اکثر دې ملګرو ته وایم بېادبي دي ما پېژنم صرف دغه پاتې رم چې دغه زه اودس ماتی کوم دا زه لګیا او دا زما کارنامه ده صرف دغه پاتې شي نور خو په بنین کې تصویر بنین نه بغیر تصویر په کم حال کې چې ته وایې دې کې به تا ته د تصویر میلاو شي والعیاذ بالله الله دې زموږ حفاظت وکړي او الله دې دې قسمه خبرونه موږ ساتي نو دا تصویران ویډیوګانو نه به لږ ځان پسې کړي لږ په سیټ کړي زه کله کله چې عمرې له لاړ شم یا حج له تللی یم را بعض ملګري ما ته ووي که ته د دې حرم نه یو نصیحت وکړي اوس دا عیب نه دی دا ښه خبره که ته د دې حرم نه یو نصیحت وکړي د مسلمانانو ته زړه مې کېږي چې ویې کړم خو هلته مې زړه وایي چې مې کوه ولې مه کوه بیا به دې داسې شي چې لکه د عمل ما دې لپاره کړی چې دا خلک خبر شي چې د عمرې له تللی یا د حج له تللی بیا به پرېږده مه کوه حالانکه نصیحت ته هغه ځینه کول دا خو دین دی خو دعوت کار نو پاتې له هغه چې دغه شان لګیا یو بل ورځ مې پکې یو لیدلی و الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي احرام کې د پی ټي آی ټوپۍ په سر کړې ده او د پی ټي آی جنډۍ یې داسې نیولې ده د کعبې سره خوا کې دا قوم کمې درجې ته رسېدلی د دې قوم څه شعور دی د وده قوم نه دی د دې قوم چې دی طریقې دي دوی محبت د دغه مشرانو سره او د دغه لیډرانو سره او د دغه پارټیانو سره د الله سره د محبت نه زیات نه دی دی که نه دی چې د کعبې په خوا کې تا ته بیا هم پی ټي آی او می ټي آی او بل او بل او بل رایدېږي زما د دغه سره کار نشته د سیاسي پارټیانو سره نه سیاسي لیډرانو سره الحمدلله خو دا خبره څومره ناروا او زموږ دپاره څومره د شرم خبره چې نور قومونه موږ ویني چې دوی په کعبه کې هم سیاست کوي دوی دلته هم دا خبرې شو کوي لیدلی دا تصویر کې نه م لیدلی د الله نه یره پکار ده د هغې نه بعد چې کله یې طواف ختم کو نو بیا به لاړ شي مقام ابراهیم ته اوږه به څه کې پټه کړي
اوږه به پټه کې مقام ابراهیم خواله به ورشي الله وي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی دلته به 2 رکعاته وکړي مقام ابراهیم نه شاته دغه ځای کې خوا کې 2 رکعاته کول غوره دي او چې زیره ته میلاو نشو د جومات په کم ګوټ کې چې راته ځای میلاویږي هلته وکړه ما دا واقع ته اوس بیان کړی زه یو کال حج له تللی وم نو لږ د دې کعبې نه دا صحن چې دی دې نه دا بره ځي که ولاړو دا رش مې کتو څومره شو او په دې کې یو ځوان شیخ دغه ځي که ودرېد او دغه یې شروع کړو 2 رکعات دا چپه چې پرې راغله خلکو دا نو دا بره احرام یې تې دی تې ویو پیزار یې مخې ته یې ښودي د هغې نه م الله خلاص کړو نو بیا دا پوجیان ورته ولاړ دي او دا غریب ته مینتونه کوي حاجي 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 به چا پلار وړقي هلته ویلی شوي ده دلته به کې نو بیا ونه شو نو هغه یو چې کوم هلته ولاړو په سیکورټۍ باندې هغه لږ داسې دیکه کو اخوا یې کو یا ګڼه پې م راله چې ولیدو اخوا ما زه سړی به اوس راپاسې روان چې راپاسې یو رکو یې ولګول هلته هغه یو هغه پوجیا بل ته وکتو خپل کار کوه ځکه زور زبردستي خو سره کولی نه شي د الله مېلمانه دي او د عقل کم ځای کې چې دومره ګڼه کې دی دلته لګیا دی نو که ځای میلاو شو ویې که او که ځای میلاو نه شو نو چې د جومات په کم ګوټ کې هم کې ښه سنت طریقه دا ده چې په اولني رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ووایې او په دویم کې به قل هو الله احد ووایې او سنت طریقه ده چې دا به لنډ کې بعض کسان ودرېږي د رکعتونو سم اوږده کړي یو سړی ته موږ د خیر نه منع کوې نه نه خیر درته ښیمه وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم هغه پکې دا 2 سورتونه وي دا لنډ دي که اوږده دي لنډ دي د دې نه بعد که موقع درته میلاوېده لاړ به شي او حجر اسود به ښکل کړي لاس به پرې راکاږي که موقع درته میلاو شو بیا به د هغې نه بعد روان شي کوم طرف ته صفا مروه طرف ته صفا ته چې کله نږدې شوې نو دا آیت به ووایي ان الصفا والمروة من شعائر الله دا سنت طریقه ده او دغه شان نبدأ بما بدأ الله به شروع کو په هغه کار باندې چې الله پې شروع کړی ده او وبخېږي څه ته صفا ته دې بره د غره ته خطه دا لازم نه دي خو چې ته صرف لږ دنګ شي دې ځمکې نه بس دا کافي ده او کعبه ته ښکاره شي اوس خو کعبه نه ښکاره کېږي مخکې ښکارېده به اوس پکې دا نوي آبادیانې وشو نو قبلې ته به مخکې دغه کعبې ته به مخکې او لاس به داسې اوچت کړي لکه څنګه چې دعا کې اوچتی او دا به ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده هزم الاحزاب وحده دا سنت طریقه ده دا ذکر به ووایي بیا دعا وغواړي اوږده دعا رسول صلی الله علیه وسلم به سم اوږده دعا غوښته بیا به دا ذکر ووایي بیا به دعا وغواړي بیا به دا ذکر ووایي بیا به روان شي خو دا سنت دي ګوره سنتو که چا پرېښودو صفا مروه یې صحیح ده دا به صحیح مسلم کې دا روایت ته چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا چل کو د هغې نه چې کله کته کوشي د مروه طرف ته به روان شي دا اولنۍ چې شروعات کېږي د کوم ځای نه کېږي صفا نه ښه د صفا نه مروه پورې دا یو چکر دی د مروه نه صفا پورې دا دویم دی بعض غریبانان او سادهګان هغوی اکثر په دې کې پراته دي چې 14 چکرې لګوي او چې صفا نه مروه دا یو شو مروه نه صفا هم مقه دی نو 2 شوې نو 2 ته یو ووایي نو دې خبره کې احتیاط کوئ دا مو 2 چکرې یو صفا نه مروه دا یو دی مروه نه صفا دا دویم شو په دې منځ کې چې کومه دعا کوم ذکر درته یادي په کومه ژبه کې کې کوه او دې کوم حق نصیحتونه دي کوم چې طواف کې ماته ته وکړو خو کله چې د شنې نښې ته راورسېد دې ځای کې به منډه ووایې لکه حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې ښه تیزه منډه وهله او دا سنت دی د چا دپاره د سړو دپاره د ښځو دپاره نه بیا چې کله مروه ته ورسېدې هلته به هم لږ بره وخېږي قبلې ته به مخکې هماغه ذکر به ووایي او الحمدلله ثم الحمدلله د سعودي عرب د حکومت به کوم کوم احسانات یادو د مسلمانانو سره نه هلته دې شیشې تاو کړي دا شیشې نه وي کوم کسان چې دلته مخکې نو ما خو لیدلي
دا ځوانان به پاخه په دې غره کې بره پراته وو سر ته به یو جوړه جامه ځان سره راوړې وو هغه به پرته وو تیلی کې او به ټلیفون به میلاو کړی وو پروت هم به راوړی نو ګڼه به وه څوک به په ارام دعا ته او دغه ته نه جوړېدو هغه الحمدلله هغې ته څه کړي هغې ته بند کړي نو دا بعض ورشي دي شیشه کې داسې وګوري ارمان خوړې مې خو که د شیشه نه وې دې سره سوچ نشتی چې د الله سره محبت عقیده د توحید د پیغمبر په لار تله خو د خاورو سره د غرونو سره او د قبرونو سره محبت دی بس چې به دې چې ته لاس راکږي او دې د خاورو وخوري بیا مروه کې به عقد چې وکړي عقد چلو کې کم چې د صفا کې وکړو بیا به صفا طرف ته راځي او داسې به څو چکرې پوره کړي اووه چکرې ښه د دې نه بعد به ویښته یا واړه کړي یا به ویخرې بلکل صفا به یې کړي او ویښته خریل دا غوره دي د څه نه واړه کولو نه رسول سم درې پیرې دې کسانو ته دعا کړې ده یا الله هغه خلکو باندې رحم وکړي چې کوم ویښته بلکل خرئ او هغه خلکو باندې رحم وکړي څلورم پیرې کومې چې واړه کوي نو دا غوره وي بل د الله لپاره دومره قرباني موږ نشو ورکولی خو جایز دواړه دي دلته د فایدې ذکر کوم د عوامو په ذهن کې دا ده چې اولنی حج او اولنی عمره لازم بسر خری او بیا اجازت دی نه اجازت دا اول نه دی اجازت دا اول نه دی خباس څه کوي ما نه بخپله تپوس شوی د دې مسلې نه خبر شو ما نه چې تا اورېدلی بیا ما ته په ټلیفون ووایي چې ما اوس اورېده او ما څلور پنځه عمرې کړي دي ما پکې ویښته بلکل نه دي واړه کړي ولې وایي ما اورېدي چې اول پیر به کې بیا نه بله مسله که ویښته واړه کې واړې که لږې واړه کې لږې واړه که خو د ټول سر نه به واړه کې تقصیر د ویښتو دې ته وایي چې ته ټول سر نه ویښته واخلي نه دې به د صفا مروان راوځي هلته هم هغه پیسو سره کاري ولاړې قینچي ورسره لاس کړي ها حجي دې پسې ورشي ټک 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 او ټک ځه دا سر څلورمه حصه پکار دی چا ویلي څلورمه حصه پکار دا چا ویلي الله ویلي الله پیغمبر ویلي صحابه کرام ویلي نه ما اورېدلي اورېدو خبرې بلته نه کړي لږې واړه که خو څه وکړه ټول سر نه واړه ښه دا هم نشي کېدی چې هر ویښته واړي خو چې غالب ګمان دی چې ټول سر نه ویښته واغسته شو هلته هغه نایان چې کمي او ویښته چې واړه کوي هغوی په دې پوهېږي چې کله ورته ووایي چې ویښته راله لږ واړه کړه خو د ټول سر نه ښه په طریقې واړه کوي او بله تادي څه ده چې ته له منډه صفا مروان راووتې او دغه ځای کې ته ټکونه اړي دا دومره تادي رسي شي ده په لاره باندې چې کوم چاپ راغی دوکان نایي ته ورننوځه ویښته ښه په ارام که واړه کوي واړه یې که بیا دغه طریقه غلطه ده دا صحیح طریقه نه ده دا ویښته دوه درې ځایونو کې دې ټک اخسته دا د رسول صلی وسلم طریقه نه ده او نه یې موږ ته دا ښولي ویښته که لږ واړه کوي لږ یې واړه کوي خو د ټول سر نه یې واخله ښځه به څه کوي ښځه به د چونټې نه ویښته نه چونټې نه دغه چونټې نه به د ګوتې د سره مره ویښته به ترې واخلي د ګوتې د سره مره بعض نه دي پوه شوی یو ملګري ما ته قصه کوله وی ملک نه راغلی و هغه کس او ځان سره وي مور هم راوسنه هغې له هم سر خریلی و غریب حقیقي واقع ده چې نه خبر سړی جهل هغه دا مطلب چې ویښته خریلی د ټول دپاره دي نو دا ښځه غریبه هم د ویښتو نه خلاصه کړی نو جهل شاعر وی العلم يرفع بيتا لا عماد له علم داسې کور اوچتوي چې هغې ته ستنې نه والجهل يهدم بيت العز والكرم او جهالت د عزت او مخوریز کور او داسې کور چې مشهوري هغه کور هم تباه کوي جهل په انسان باندې څه نه کوي د دې نه بعد دا اوس عمره ختمه شوه احرام به کولاو کی او متمتع کم چې تمتع والی د ویښته لرې کي احرام به کولاو کی او اوس به انتظار کوي اتمې ورځې ته قارن او مفرد د چې کله صفا مروه وکړه بس ویښته به نه واړه کوي ځکه چې دی د احرام نه نه وځي دی به اوس انتظار کوي په دې احرام کې اتمې ورځې ته
او بیا په اتمه ورځ به څه کې او د حج د طریقه دا به انشاءالله سبا ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.